ستاسو مخکې ما د سورة النحل یو آیت تلاوت کا. الله تبارک و تعالی فرمایي تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلک. په الله باندې قسم وي زما چې ما تاسو نه مخکې امتونو طرف ته هم پیغمبران لېږلي وو. فزین لهم الشیطان اعمالهم، نو شیطان هغو ته د هغو اعمال ښایسته کړل، هغه شرک بت پرستي هغه یې ورته ښایسته کړه. فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم، پس نن دا شیطان د هغو ملګری دی، دوست دی او دو لپاره دردناک عذاب دی. نو شیطان مخکنو امتونو پسې هم لګېدلی و، شیطان دې امت پسې هم لګېدلی. شیطان خپل کار خپل ډیپټي په اس حالت کې پرېږدي نه. مخکې بیان شو وظیفو او د شیطان د وسوسې نه بچ کېدو طریقو پسې. یوه دا ده چې کم کور کې زیاتې بسترې وي، شیطان هغې به نه حمله کوي او هغې کې دننه پرېوځي. د ضرورت نه زیات چې کومې بسترې پتې دي، ضرورت دی یو سړي ځان له بستره جوړه کړې ده، خپل کور والا جوړه کړې ده، مور پلار له ده، بچو له ده، مېلمانو له ده. د چا مېلمانه کم راځي، د چا زیات راځي، چا زیاتو اعتبار سره زیاتې بسترې جوړې کړي دي، هغه جایز دي. لیکن مېلمانو نه هم زیاتې دي، فضول پرتې دي. دا بسترې چې کومې دي د دې باره کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې والرابع للشیطان، دا زیاته بستره چې کومه دا شیطان دپاره ده، دی راځي په دې کې خپله کاروایي کوي. دغه شان د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم ځای کې یو سړی یو ښځه یوازې شي، نامحرمه زنانه نامحرمه سړي سره یو ځای شله، بس درېیم دی ځکه شیطان راځي زړه کې وسوسې اچوي او دوله د ګمراه کولو او ګناه کې د اخته کولو طریقې هغه دو پسې بیا ایجاد کوي، هغې منې دوله برانګېخته کوي او هغې منې عبار پکې پیدا کوي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان. یو سړی یو خدای چې کوم ځای کې یو ځای شي نامحرم، درېیم دو پس شیطان راځي. نو اول له سر نه د سترګو نه کار اخلي. نو سترګې چې سترګې سره میلاو شي نو دغه ټایم کې زړه کې وسوسه پیدا شي، یا سترګې د هغې بدن باندې ولګېدلې، شیطان په زړه کې وسوسه واچوله او پس د هغې نه بیا شیطان خپل کار شروع کړي، بیا مخې ته ځي او هغه مخې ته تلل تر دې پورې چې بیا د زیناو کې دله مبتلا کړي. نو دا شیطان خپل کار کوي. نو دغه وجې نه نامحرمه سړو سره به زنانه هغه یوازې نه پاتې کېږي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې نه سخته منع کړې ده. په دې نامحرمو کې صرف دا نه چې پردی سړی راغلی هغه نه، د تره زوی هم نامحرمه دی، د ماما زوی هم نامحرمه دی، د ماشو زوی او د ترور زوی هم نامحرمه دی. دا چې کوم دی د کور ته راغلل او دا زما خور ده، دا زما ورور دی، مونږ په ژبه باندې دو ته روره خور ویو، مونږ ویو دا تره زوی دا زما خور ده او هغه دا زما ورور دی. لیکن د دو یو بل کې نکاح جایز دی. دغه وجه نه شیطان په دغه ټایم کې خپل کار کوي، د هغې د وجه نه دی په د ګناه کې دوله اخته کوي. او عموما چې کوم هغه مخې ته واقعات راځي هغه د دغه کسانو راځي، یا د ماما زوی یا د ترور زوی یا د ماشو زوی یا چې کوم دی هغه د تره زوی، دې ځای کې چې کوم دی شیطان خپل کار کوي. لهذا نبي علیه الصلاة والسلام منع وکړی دې کسانو سره به یوازې زنانه هغه نه کیني، دو سره نه تنهایی کې خپل ټیم هغه نه پاس کوي. دغه شان د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي واغلقوا الباب، مخکې دې مې بیان شي خپل دروازې بند کړئ، واذکروا اسم الله، او په دې دروازو باندې الله نوم واخلئ. ځکه چې کومې دروازې بندېدو باندې الله نوم واخیستی شي، شیطان د هغې نه مایوسه شي، هغې کې دننه نه داخلېږي. دغه شان ته وخمروا آنیتکم، خپل لوښي چې کوم دی هغې باندې له پاسه څه پردې واچوئ او په هغې باندې د الله تبارک وتعالی نوم واخلئ، بسم الله سره پې شیشې کې ږدئ چې دې کې دننه شیشې لاړ نه شي. نو ټولې طریقې د شیطان نه د بچ کېدو لپاره الله پیغمبر موږ ته بیان کړي دي. یو قاضي دی، قاضي سره هم دشمن لګېدلی د شیطان،
نو نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ مع القاضی ما لم یجر سو پوری چې یو حاکم یو قاضی یو جسٹس یو جج هغه فیصلې کې ظلم نه وي کړی نو الله تبارک وتعالی ملګرتیا هغه سره وي فاذا جار تخلى عنه ولزمه الشیطان کله چې د ظلم شروع کو نو په دغه ټیم کې بیا الله معیت درن لري شي شیطان د سره ونخلي شیطان جون خطو نو رشوت واخلا او خپل کار بو کې ځان له وخه گاډي واخلي ځان له غټ پلاټ واخلي خلق د خپل کار بکی نو غلطه فیصله باندې بیا کوي او چې کله د قاضي غلطه فیصله کوي نو دغه ځای جهنم دی د دې دی وجینا قاضي سره فیصله کوونکی سره دا قاضي صرف نه علاقې کې خان دی هغه د خلکو فیصله کوي علاقې کې یو مشر دی هغه د خلکو فیصله کوي کورونه کې سم مسله جوړه شوې ده او مشر ته حواله کړ دا ته مسله حل کا هغه د خلکو فیصله کوي نو څو پورې د ظلم نه وکړي الله تبارک وتعالى ملګرتیا به سره وي او کو د ظلم کو د خپل قرابت تاریخ خیال ساتو د جمعي خیال ساتو د ډله خیال ساتو او د چکم د پیسو ته قتل دا پړې ته قتل هغه روپو ته قتل نو په داسې صورت کې بیا د سره شیطان لګیدو شیطان د بیا خپل کار اخلي دغه شان د شیطان هغه د شپې هم راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل روانو په لارې باندې سفر کې د شپې یو ځای کې پړاو واچو او هغه ټیم کې بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ته ویښ شه ویښ پاتې کېږه ته څوکیداري کوه موږ له ساده آرام کوو ټول صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودشلو نو بلال رضی الله تعالی عنہ خو غالب شه دی ولاړو کېناستو سره ډېر ولګول جوړ شه دی سار چې نور راوخته او دا په مخونو باندې ولګېدو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم راویښ شو صحابه کرام هم راویښ شلو او نو هغه ټیم کې نبی علیه السلام وی چې دا زینت درشه دا زی خنه دا شدیز کې شیطان دی او د هغې ځای نه مخ د سفر وکړو او بیا بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی چې بانګ و اقامت وکړه او د هغې نه وروستو سنت وکړو او د هغې نه وروستو فرض لمونځ دوباره ادا کړو بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې کوم سړی د لمونځ د هغه نه ایر شو یا هغه اوده پاتې شو راپاڅېده نو هغه ټیم دی هغه د لمونځ دی که مکروه ټیم نه خپل لمونځ دی وکړي او بیا یې څه وفرمایلو وی دا شیطان راغلو بلال څخه بلال یې اون کېنو او د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا په ټپې ورکړله اوده یې کړو د هغه د اوده کېدو د وجې نه موږ اوده پاتې شتلو نو دې نه معلومه دا شته چې که سړي ته پته وي چې زه نشم پاڅېدی نو هغه به ځان له انتظام کوي چې زه سهار لمونځ له پاسم څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم انتظام وکړو ځان له انتظام کولی که نه مور پلار هم اوده دي بچي هم اوده دي بېغمه نه موبایل ځان ته برابر کړه یو موبایل کې پنځه الارمې دي یو په 4 بجې برابر کړه یو په 10 منټه 4 باندې یو په 6 منټه 4 باندې یو په 4 نیم بجې لمونځ به ته پاسې یو نه یو سره به خامخا ویښ شي که نه بېغمه 2 بجو پورې موبایل کې لګی دی بیا اوده پروت دی دا د شیطان راځي غوږونو کې ولا میچاسې کوي او غوټې ولا درې ورکړي سار ټیم کې دی راپاسې بېکاره وي دا د شیطان ملګري دی بیا نو شیطان نه بچ کېدو لپاره دا طریقه ده ګوره دی تاسو سره اوده کوي پاتې کوي دا سره نه کوشش دا کوي چې دو دا لمونځ ونه کوي